بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم. تیر ورځ موږ تاسې د مایکروسافټ ورډ پروګرام پریکټیکل درسونو کې په پیشنهاد باندې کار کړی او همدا ډول په تیرو درسونو کې موږ مکتوب او استلام باندې هم کار کړی چې څه رقم یې جوړولی شو. نن راځو په یادښت یا یاداشت باندې کار کوو. ګوري ځینې وخت بعضې یاداشتونه وي، بعضې موضوعات وي چې د ټیټ مقام څخه پورته مقام ته د یادښت یا یاداشت په شکل باندې وړاندې کیږي. انشاءالله په دې به اوس پریکټیکل کار وکړو چې یاداشت څه رقم فارمټ یې دی او څه رقم ډیزاین کیږي او څه رقم لیکل کیږي. نو لومړی به راشم انزرټ ته او بیا به راشم پکچر ته او د سپیسي څخه به زه یو لوګو واخلم. لوګو زه به ورته انتخاب کوم، فرض که د پوهنې وزارت لوګو به واخلم او دا به انزرټ کړم. کله چې ما دا انزرټ کړه له دې څخه وروسته به زه راشم دلته راب ټکس کې دا سکویر به ورته انتخاب کړم، دا به لږ وړوکی کړم او بیا به یې راوړم پاس. خو دا خو اوس پاس نه ځي، چې پاس نه ځي داسې کار به وکړو. بیا به راب ټکس ته راشو، فکس پوزیشن آن پیج به ورته انتخاب کړو. اوس له دې خطه هم کولی شو چې دا پاس وخیژو او هلته یې کېدو. لږ به دا نور هم وړوکی کړو. چې کله دا مو وړوکی که پوزیشن ته به راشو او پوزیشن به ورته سنټر انتخاب کړو. خو زه خیر زه یې کسټوم انتخابوم، سنټر داسې ډېر ښه رانغی. ګورې دا د پوهنې وزارت لوګو خو وشوه. له دې څخه وروسته هماغه پخوانۍ قصه ده، انزرټ ته راځم او انزرټ څخه وروسته زه یو بل شیپ اخلم یا ټکس باکس اخلم. شیپ کې نه ټکس باکس یې به لیکل وکړو، ډرا ټکس باکس. او له دې څخه وروسته دغلته به یو عنوان هم ورته ولیکو او هم ته به راشم او دا به سنټر انتخاب کړم. آلټ شیفت سره به دا لیکل پښتو ته واړوم او اوس به ورته ولیکم د افغانستان اسلامي امارت او د پوهنې وزارت. دا به ورته لږ نور هم زه اضافه کړو او دلته به ورته ولیکو د ننګرهار یا د کابل به ورته ولیکو د کابل د پوهنې ریاست. دا به کنټرول ای کو، کنټرول بی به کړو، بولډ به کړو. له دې څخه وروسته شیفت هایفن سره به دا لږ کش کو، همدا ډول دا به هم شیفت هایفن سره لږ کش کو، نور صحیح ده. او له دې وروسته به راشو شیپ ته او شیپ آوټلاین به ورته نو آوټلاین انتخاب کو، صحیح ده. ګورې ما سره یاداشت مربوط د سپیسینګ به ورته هم لږ کم کړم. دلته به راشم سپیسینګ ته، ریموو سپیسینګ به یې کړم چې بیخي وړوکی شي. ګوره سپیسینګ مې ورته بیخي ریموو کړم. له دې وروسته زه راځم دلته او له دې څخه وروسته انزرټ ته راځم او په انزرټ کې چې دی یو دوه دانې روګانې اخلم، کالم نه اخلم، فقط روګانې. له دې څخه وروسته لیوډ ته راځم یا همدغه ټیبل ډیزاین ته راځم او دغه خط به هم لږ بولډ کړم. زه دا به واخلم او دلته به راشو لیفټ کلیک سره به دا ختم بولډ کو، دا به هم ورته بولډ کو او دا به هم ورته بولډ کړم او دا به ورته بولډ کو لږ او دا به هم ورته بولډ کو. سکیپ سره به دا بیرته لیف کړم او اوس به دلته ورته ولیکم چې موضوع. د دې څخه وروسته به دا موضوع سلیکټ کړم او دا به هم کنټرول بی کړم چې لږ بولډ شي. اوس به دا انټر پریس کوم تر څو دا لاندې تر اخره راشي. او دې ځای نه به دا مارجن لږ لاندې راوړم چې لږ به نور هم ښکته کړم. دا موږ سره یاداشت ترتیب شو، د یاداشت فارمټ. دا سپیسینګ دلته ورته لږ زیاتوم او همدا ډول په لیفټ کلیک سره
دلته هم ورته لږ سپیسینګ زیاتوم. خالدي وروسته چې کوو بیک سپیس وهم چې دا لږ پاس لاړ شي، خو دا چې پاس لاړ شي هلته خو موږ سره ټکس باکس ده، ځکه ټکس باکس چې ده دا به ورته لږ داسې ګور شي. اوس هم صحیح نه ښکاري. زه صحیح شو، زمونږ انشاءالله کار مخې ته ځي. نو ګورې دا موضوع هم ما ولیکه. له دې څخه وروسته نو زه راځم دلته بیا انزرټ ته، او د انزرټ څخه وروسته ټکس باکس اخلم. یو ټکس باکس څخه وروسته دلته هم زه یو ټکس لیکم. موږ یاداشت ترتیبه وکړو، نو دا به سنټر ته کړم او دلته به ورته ولیکم یاداشت یا یادښت، او لاندې به ورته لاړ شم نیټه به ورته ولیکم. لږ به دا لاندې کو او نیټه به ورته ولیکو. 2 نقطې به ورکړم او نیټه به ولیکم چې 1404. کنټرول A سره به دا ټول سلیکټ کړم، کنټرول B سره به بولډ کړم، او له دې وروسته دا به لږ نور هم جګ کو او داسې نه به پاس کو چې دا لاندې خط خراب نه کړي. او بیا به راشو آوټلاین ته، او دا آوټلاین به هم ورته نو آوټلاین انتخاب کړم. ګورې یاداشت دا یاداشت دی او د دغه تاریخ یاداشت دی، د اول 1404 کال. له دې وروسته اوس راځو موضوع لیکو. فرض که زمونږ موضوع څه دی؟ دا یو یاداشت دی چې د پوهنې ریاست، د کابل د پوهنې ریاست وزارت ته دا یاداشت لیږي. دلته لیکي ورته چې په کابل ولایت کې د کابل داسې به ورته ولیکو، د کابل ولایت په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشتون په هکله. صحیح شو؟ د نشتون په هکله. دا زمونږ یاداشت دغه موضوع په ارتباط ده چې په کابل ولایت کې په ښوونځیو یا مکاتبو کې درسي کتابونه نشته. دا به ورته لږ لاندې کو او وروسته دا به ورته کنټرول A کو سلیکټ به کو، دا فقط دغه به ورته کنټرول A سلیکټ کو، او له دې څخه به وروسته لیوټ ته راشو. په لیوټ کې به دا الاینمنټ کې سنټر ورته انتخاب کو. صحیح ده؟ دا زمونږ موضوع شوه، د دې یاداشت موضوع دا شوه. له دې وروسته چې دی بیا دلته تاسې عنوان ولیکئ، د پوهنې وزارت محترم مقام ته. صحیح ده؟ او له دې وروسته به 2 سپیسه ورته ورکړئ، بیا به ورته ولیکئ چې محترم. او اوس به ورته خپل موضوع ولیکئ. یو مختصر موضوع به زه ولیکم، لکه څرنګه چې ستاسې قدرمن مقام په جریان کې دی. مونږ په کابل ولایت کې مجموعاً په تعداد د 240 ښوونځي لرو چې له دې جملې مو 133 ښوونځیو ته درسي کتابونه توزیع کړي، اما پاتې ښوونځي د درسي کتابونو د نشتون سره مخامخ دي. په دې توګه ستاسو محترم مقام ته خبر ورکړل شو یا درکړل شو، لیکي ورکړل شو، ترڅو د ستونزې په حل کې مرسته وکړئ. او نقطه به ورته کېدو، ری به شو، دا محترمه دا به ورته بولډ کو. همدا ډول دا
دا به هم ورته بولډ کو کنټرول بی او هم ته به راشو دلته به دا سایز ورته لږ زیات کو 14 به کو او همدا ډول دا ټیکس به سلیکټ کو او دلته به راشو دا به جسټیفای کو او ډایریکشن رایټ ټو لیفټ ورته انتخاب کو سپیسینګ به ورته لږ زیات کو او یوه خانه به دا نور هم سپیس دلته ورکو او له دې څخه وروسته په درنښت د کابل د پوهنې رئیس صحیح ده د کابل د پوهنې رئیس یا د پوهنې ریاست خوښ او چارې ولیکئ بیا به دا کنټرول بی کو بولډ بی کو دلته به د کابل پوهنې رئیس امضا کې وزارت ته به دا ولیږي لکه دا یو موضوع یو یاداشت دی چې وزارت ته ولېږل شو اوس وزارت به څه کوي کله چې دا وزارت ته لاړ وزارت یې دلته احکام کوي نو دلته هم تاسې کولی شئ چې انزرټ ته راشئ او د انزرټ څخه وروسته ډرا ټیبل ته راشئ او د دې څخه وروسته لیوډ ته راشئ او کله یا ټیبل ډیزاین ته راشئ او دلته به ورته دا خط خوښم چارې انتخابوئ دا به ورته انتخاب کوئ او یو لاین به ورته ډرا کو صحیح ده دلته چې دی دا په سکپ سره به دا لیف کو دغلته به احکام ولیکو او دا احکام به هم لږ بولډ کو احکام هم بولډ شو اوس وزارت دا یاداش اخلي او احکام په کلیک یا هغه مربوطه مرجع ته چې د کتابونو موضوع حل کوي په دې شکل باندې موږ او تاسې کولی شو چې په داخل د وزارت کې د یو ټیټ مقام څخه پورته مقام ته یو یاداش یو موضوع وړاندې کو خو داسې وړاندې کو چې نه پیشنهادي نه مکتوبي نه استلامي بلکې یو یاداشت دی یو آګاهي دپاره نو پرنټ پریویو ته راشي ګوري څومره ښکلی یاداشت مو ترتیب کړه نو په دې شکل باندې موږ تاسې کولی شو چې یاداشتونه هم ترتیب کو انشاءالله د نن دپاره د عمر درس بس دی دا به ځان سره سیف هم کو سیف ته به راشو او یاداشت فارمټ به ورته ولیکو او له دې څخه وروسته ډیسکټاپ کې به یې سیف کو ځان سره نو انشاءالله سبا له خیره به په گزارش باندې خبرې وکړو چې موږ گزارش څنګه کولی شو چې ولیکو گزارش څنګه کولی شو چې په کوم فارمټ کې ترتیب کو فارمټونه هر وزارت فرق لري پوهنې وزارت یو ډول فارمټونه لري لکه پخوا خو داسې و چې پوهنې وزارت یو ډول فارمټ و همدا ډول د زراعت او د اقتصاد وزارت بل ډول فارمټونه او هر وزارت هم خپل موضوعات ته په کتو فارمټونه یې درلودل خو معمولا دغه کم فارمټونه چې ما تاسو ته کار کړی معمولا دا ډېر قابل د استفادې و په اوس وخت کې ممکن هم دا اوسیږي مننه کورم ودان